ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مورنو ژبو نړیواله ورځ یا د ژبو نړیواله ورځ نمانځلی شي. پرونی ورځ کومه چې 21 فروري وه، د ژبو په حواله باندې دغه ورځ خاص کړی شوې وه، بلکې د ډېر وخت نه خاص ده. او بدقسمتي دا وه چې د ډېر کوشش باوجوده ما ته موقع میلاو نه شوه، او سره د ډېرو بلنو ما په یو پروګرام کې برخه وانه اخیستی شوه. نو ما وی زه به دا خپله خبره کوم چې زما په زړه کې ده هغه به ملګرو سره دغه شانتې وکړم، او امید ده چې ملګرو ته به ورسي. او کیدای شي چې بعضې ملګري ورسره اختلاف هم وساتي. نو ملګرو ته تر څو پورې د ژبو خبره ده او بیا خاص کر د مورنۍ ژبې خبره ده، نو په دې کې خو هېڅ شک نشته چې ژبه او بیا خاص کر مورنۍ ژبه هغه د انسان دپاره څومره ضروري ده چې هغه پې خپل جذبات او احساسات بل ته ورسوي یا په دغې ژبې په ذریعه باندې خپل انټرنل ته خپل باطن ته هغه سکوس کي، هغه خپل وجدان ته هغه سکوس کي چې د کوم ضرورت وي. نو دې کې خو شک نشته چې ژبه یو لوی مقام لري او دا انساني خاصه ده، او په قرآن کې ورته هم انسان چې کوم هغه غوروالی الله پاک ثابتوي نو هغه دا دی چې دا د سره که ژبه نه وه نو دا هم حیوان و، او اوس هم حیوان دی، خو دا هغه حیوان دی چې د فضیلت په دې حاصل دی چې دی خبرې کولی شي. نو په دې حواله باندې خو که سړی هر څومره خبرې کوي، بلکې خبرې پې شوي هم دي، روغ روغ کتابونه پې چاپ دي، مقالات پې چاپ دي، لیکچرې پې جاري دي، ویلې کېږي، اورېدی شي. خو بعضې خبرې دا ده چې زموږ د څو پورې د مورنۍ ژبې د پښتو تعلق دی، نو په دې حواله باندې زه ډېر پخوا نه وینم چې زموږ ملګري کوم مشران د ډېر وخت نه را روان دي، او دا یو څو خبرو تکرار د هغوی د خولې نه زه بیا بیا اورم، او هغه دا وي چې دوی وایي چې یاره کني پښتو ژبه د نورو ژبو نه وروستو ده، دې ته اهمیت نه دی ورکړی شوی او دې ته چې کوم دی نو سپک کتلي شوي دي. نو د ټولو نه اول خو به زه دا خبره وکړم چې در څو پورې د مورنۍ ژبې خبره ده، نو د کلهم انسانانو مورنۍ ژبه چې کومه ده هغه د اشارو ژبه ده، او دا اوس چې موږ کومې ژبې وایو نو دا ټولې مروجه ژبې دي، او اوس هم په انساني ژوند کې نیمې خبرې چې کوم دي هغه د اشارو دي، نیم کارونه نیم علمونه هغه د علاماتو دي. ان تر دې چې لکه سپومی هم یو علامت دی چې دا ولیدی شي نو روژه شي، دا ولیدی شي نو اختر شي، دا ولیدی شي نو نور مختلف قسمه هغه عبادات ترې روځي، او هر ستوری دی که نور دی سپومی داسې دي، نو دا ټول لکه علامات دي. ان تر دې چې علاماتو ژبه چې کومه ده دا د انپړو خلکو دپاره هم ده او د تعلیم یافته خلکو دپاره هم ده. انسان تاسو به کتلي چې لکه ډېر څیزونه انسان چې کوم دی هغه اوس هم په علاماتو باندې لګیا دی او ژوند تېروي. لکه تاسو په روډ باندې وګورئ چې ډرایوینګ کوئ نو ډېر څیزونه په علاماتو په اشارو کې د ټرافیک هغه خبرې هغه موږ وینو او زموږ هغه په عمل کې راځي. داسې لکه ممکن هم نه وي چې په یو چوک کې د پروفیسر ولاړ وي او هغه دې په دې ځای په هغه روډو په خصوصیاتو باندې لیکچر ورکوي چې دې ځای کې سپیډ کم کړه یا زیات کړه یا مخکې موړ دی یا چې دی هغه دی د پیاده خلکو دپاره ځای دی د اوړېدو ځای دی، نو هغه لکه ممکن نه دي. اوس هم که تاسو وګورئ نو یو ځل بیا د دنیا چې کومه ده نو هغه د اشارو ژبې ته روانه ده، ځکه چې د وخت کمی دی. دا څومره ژبې چې دي دا څوک وایي چې په زرګونو دي، څوک وایي چې په سوونو دي، نو هغه خو د څومره ژبې چې کوم دی نو دې ته موږ مروجه ژبې وایو. مروجه ژبې د رواج نه وتې وي، رایج وي، دا وقتي طور وي، او دا چې کوم دی د هغه نیسیسریز د مدر اف انوینشن والا خبره ده چې دا رایج کړی شوي دي، دا رواج کړی شوي دي، او دا به چې کوم دی یو ځل بیا د منځه وځي.
نو په دې حواله چې زموږ کومه پښتو ژبه ده نو هغه ښه ټیک ټاک ده چې څنګه د پښتون کام قامت دی نو هغسې د ده ژبه هم ده او داسې هېڅ څه کمی په دې کې نشته دی یا په پښتنو کې هېڅ کمی نشته دی د نورو ژبو په نسبت باندې په دې کې هغه شاعران هم سوي دي ریسرچ هم سوي دی کتابونه هم زیات چاپ کیږي لوستل هم ډېر زیات دي خو تر څو پورې چې زموږ دا پوهان خبره کوي چې یاره دا دې د نصاب ژبه شي او دا د تعلیم ژبه شي نو دا خبره داسې ده چې تر څو پورې موږ سره تعلیم نه راغلی نو دا به د نصاب ژبه د کوم ځای نه شي تر اوسه پورې خو موږ سره د سره تعلیم نشته دی دا خو چې کوم دی دا تعلیم چې کوم روان دی دا خو د یو څو کسانو د مقاصدو دپاره دی کله چې صنعتي انقلاب رالو نو د هنرمندو ضرورت شو نو په دې تعلیمي ادارو کې هغوی چې کوم دی لګیا دي او خپل خلک تیاری بابو تیاری خپل منیجر تیاری خپل حساب کوونکي تیاری نو تر اوسه پورې که خبره د تعلیم وي نو که تر دغه حده پورې موږ ووایو چې یاره کوم هنرمندان پیدا کولی شي او د دغې خلکو ضرورتونه برابرولی شي نو بیا خبره بالکل ټیک ده چې تعلیم شته خو که نه چې د څه ته تعلیم ویلی شي او څه ته علم ویلی شي چې داسې تعلیم چې هغه ته علم درکړي نو هغه تر سره موږ سره نشته نو ظاهره خبره ده چې هغه خلکو چې هغوی په زرګونو په سوونو کاله ستړي کړي دي او هغوی چې کوم دی د دنیا باندې د سامراج په شکل کې سامراجي قوت په شکل کې کومې پنجې خښې کړي دي نو تر څو پورې موږ د هغوی نه ازادي نه وي حاصله کړي نو تر هغې پورې دا ممکن نه دی چې موږ د تعلیم خبرې وکړو بله خبره دا ده چې زموږ بعضې ملګري لګیا دي او هغوی د نورو ژبو هغه نومونه الټه ترجمه کوي لکه موبایل ته وایي ګرځنده شمیره نو دا لکه کوم ځای نه جایز خبره ده د انساني قانون دا دی او انساني تقاضا دا ده چې څوک یو څیز جوړ کړي نو د هغه د خالق حق جوړېږي نوم کېږي چېرې چا بچي وشي نو هغه به خپله د خوښې نوم دي دا نه چې نور خلک به راځي او هغه ته به نوم دي که داسې موږ دا نومونه بدلو نو بیا خو موږ سره چې کوم دی کټوی وه موږ چې دی وړاندې ترقي ونه کړه موږ کټوی جوړه کړې وه نو کټوی نوم مو ورته ایښی و اوس هغې پریشر کوکر جوړ کړو اوس خو موږ خو داسې نشو کولی چې موږ دی پریشر کوکر ته کټوی ووایو یا موږ منګی جوړ کړی نو موږ پې نوم ایښی و چې منګی اوس هغوی کولر جوړ کړو نو موږ خو کولر لکه منګی ووایو نو زما په خیال خلک به راپورې وخاندي دغه شانتې موږ سره غوی او دغه ساینس او ټکنالوژي دغه غوی مخ په وړاندې وو ټریکټر جوړ کړو نو سبا به موږ ټریکټر ته دا لکه د کوم ځای نه مناسب خبرې دي موږ سامسای جوړه کړې وه د لرګي نه نو موږ ورته نوم ایښی و سامسای هغه اوس لړه سټیلو ته لړه نو نوم یې چمچ شو موږ د سامان کېښودو دپاره توڼی جوړه کړې وه هغه الماری شوه صندوق شو نو که اوس موږ دغه ټرانسلیشن یې کوو دا ترجمې کوو نو دا د بغض او د حسد یو علامت دی بل خوا موږ وایو چې یاره په زموږ د دانشوران په سټیج لګیا چې زما ژبه د زرګونو کالو ده او د زرګونو کالو ده او چې بیا د خپلې خبرې حواله ورکړو نو بیا وایو یو یوناني پلاسپر داسې وایي یو روسي پلاسپر داسې وایي یو انګریز داسې وایي نو بیا هغه خپلې خبرې هغه پختګي وي او مضبوطیت چې موږ ورکوو نو هغه بیا په نور کوو یو خوا موږ وایو چې پښتو زرګونو کالو ژبه ده بل خوا ډس کې مثال د انګریز کول به ورکو هغه انګریز به چې دی نو هغه به د امریکې وي او امریکا خو پرون چې دی دا براعظم معلوم کړی شوی دی نو داسې خبرې چې هغه لکه توک نه خوري نو د دې خبرو هېڅ ضرورت نشته ان تر دې دا دور لوی لوی دانشوران چې خبرې کوي او خپلې ژبې درناوی وایي نو د هغه لیکونه که راوالې او هغه ته وګورې او ته د هغې نه هغه اصل یې راوباسې نو هغه به د بلې ژبې ترجمه وي نو هغه ژبه د هغې ژبې ترجمه به وي چې دی به وایي چې پرون پیدا شوې ده لکه اردو خو هم پرونی ژبه ده خو زیات تر لیکونه داسې دي چې د دغه هغه ته پراته دي ترجمې خلکو کړي دي او کټ کوټ یې کړی دی نو لهذا ټولې ژبې محترم دي د قدر وړ دي او چاته هم دا ګوته نیول نه دي په کاره چې یاره کینی نورې ژبې وروستو دي او موږ مخکې یو نو هره ژبه چې کومه ده په خپل ځای باندې مقدسه ده او زموږ پښتو ژبه چې تر کومې پورې ده نو هغه هم په هر لحاظ باندې ماړه ده او پټه ده او موږ به دا مایوسي بیخي نه خورو چې کني یاره موږ کتاب چاپ کړو بیا مفت تقسیمون دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو سړی کتاب هم چاپ کوي او دومره په خپلې ژبې سره مینه ده او بیا بل ته مفت ورکوي هم نو دا لکه د شرم خبرې نه دي دا د خوشحالۍ خبرې دي او دا څومره مروجه ژبې دي لکه پنجابي کومه دومره وړاندې ترقي وکړه سندي بلوچي د کومې پورې وکړه نو که نورو ژبو سره یې موږ تلو نو داسې هېڅ کمی نشته کنې زموږ ژبه
د نورو خلکو نه وروسته ده او